د کابل په شمال کې د 15 کیلو ولټه سب سټیشن پرانیستنه وشوه. په دغه مراسمو کې د برېښنا شرکت مسؤلینو د افغانستان په اړه د نړیوالې ټولنې په بېغورۍ نیوکه وکړه او زیاته کړه چې اوس مهال د نړۍ هیوادونه د افغانستان ګاونډیو هیوادونو ته د برېښنا په برخه کې میلیارډونه ډالر ورکوي، خو په افغانستان کې حتی بشري مرستې هم قطع کوي. د برېښنا په برخه کې دا اوس نړیواله ټولنه زموږ او ستاسو یو شمېر ګاونډیو هیوادونو ته په سلګونو میلیونه بلکې میلیارډونو ډالر ورکول کېږي. موږ بخیلي نه ورباندې کوو، نور دې ورکړي. زموږ ګاونډیان دي چې هغوی آباد وي، موږ به آباد وو. که موږ آباد وو دوی به آباد وي. د موږ آبادي او د دوی آبادي په یو بل باندې مثبت تاثیرات لري. خو دلته سوال دا ده چې د افغانستان ولس ولې د نړیوالې ټولنې او د هغو سازمانونو چې د هغوی شعار بشریت وو او نن دغه ټولنه، نن دغه بشر نه ګڼل کېږي. عبدالباري عمر د برېښنا شرکت اجرایوي رئیس د خپلو خبرو پر دوام وویل چې په وروستیو کې په افغانستان کې د برېښنا په برخه کې د پام وړ کارونه ترسره شوي دي، هغه څه چې په تیرو 20 کلونو کې هیڅ پاملرنه ورته نه وه شوې. نوموړي دغه راز ټینګار وکړ چې هیوادوالو ته د ډاډمنې، پاکې او منظمې برېښنا د برابرولو په موخه برېښنا شرکت په 14 لویو پروژو چې په نږدې راتلونکي کې به پرانیستل شي کار کوي. الحمدلله موږ او تاسو په د نږدې راتلونکي میاشتو کې به تر 5.5 میګاواټه پورې داسې پروژې افتتاح کوو چې هغه به د هیواد په مختلفو ولایتو کې وي او د هیواد د برېښنا عمومي شبکې ته به وصل کېږي چې په دې سره به په زرګونو کورنیو، مختلفو ولسوالیو، کلو، ولایاتو او همدارنګه صنعتي پارکونو ته ډاډمنه برېښنا برابره شي. په ټوله کې د برېښنا شرکت عمومي اجرایوي ریاست او د برېښنا شرکت ټولې څانګې که په کابل کې دي او که په نورو ولایتو کې ریاستونه دي، شپه او ورځ په خدمت کې دي او د هیوادوالو ته خدمات وړاندې کوي. خو بیا هم د هیوادوالو څخه هیله و آرزو دا ده که چیرې د کوم مشکل سره مخ کېږي زموږ د 144 شمېرې سره تماس ونیسي. ما پروژه هایی را که قبلا برای شما هم شریک ساخته شده کار خود آغاز کردیم و با جدیت روی از او پروژه ها که پروژه 500 کیلوولت است و سب استیشن های جدیدی در شهر کابل است و لاین های انتقالی که به طرف قندهار است به شدت کارشان ادامه داره و امیدوار هستیم که به زودترین فرصت که طبق قرارداد منعقد شده که با کمپنی ها صورت گرفته این پروژه ها تکمیل شود. ورته مهال د اماراتي شرکتونو رئیس احمد جان بلال وویل برېښنا د صنعت، سوداګرۍ، اقتصاد او بنسټونو د پراختیا یو اساسي لامل دی. اسلامي امارات په بیلابیلو برخو کې د هیواد د ځان بسیاینې لپاره کار کوي. موږ صنعت له برېښنا سره تړلی ده. که برېښنا د موږ زیاته سي زموږ صنعت وده ورسره کوي او زموږ هیواد به په یو صنعتي هیواد باندې بدلیږي چې دا د اقتصادي خودکفایي په لور باندې یو مهم قدم بلل کېږي او یو مهمه اړتیا د اقتصادي خپلواکۍ لپاره بلل کېږي. نو بیا به ان شاء الله العزیز موږ اقتصاد په پخور سره درېږي، موږ صنعت په پخور درېږي، موږ زراعت په پخور درېږي او موږ به بیا د صادراتو حالت ته ځو. د برېښنا شرکت مسؤلین وایي چې د کابل په شمال کې د نوي 15 کیلو ولټه سب سټیشن په پرانیستل کېدو سره به 15,000 کورنۍ له برېښنا څخه برخمنې شي او نوی غځول شوی مزی د 10 ترانسفارمرونو په نصب کولو سره تنظیم شوی چې د 14 نورو تنظیم چارې هم روانې دي.